دا ماشومان یو ورځ به ښکلي حافظان جوړ شي، دا ماشومان یو ورځ به ښکلي قاریان جوړ شي، دا ماشومان یو ورځ به ښکلي مفتیان جوړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیله احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو یو څو ورځې مخکې ما پوسټ کړی و د یو مدرسې د قرآن مجیدونو دپاره، نو په هغې دپاره زموږ سره 115 قرآن مجید او چې 20 قرآن مجید ته ما یوړل او 115 قرآن مجیدونه دا دي په دې ټایم موږ سره دي او په دې کارټونو کې بندي سا ځکه چې موږ سپړدلي بیا به راته ګرانه وه او 15 قرآن مجیدونه دا دي چې دغه مونږ راغستې دي او هغې مدرسې ته یې وسړو. نو راځئ زموږ سره چې دغه قرآن مجیدونه هغې قاري صاحب ته حواله کړو، هغوی به اختتامي دعا هم کوي. چا چې په دې کې مرسته کړې ده د هغوی دپاره به دعا کوي. ښکلي مدرسه مو ده، ښکلي سبقونه دي، جواهر القرآن په نوم ښکلي درسونه دي، جواهر القرآن په نوم ښکلي درسونه دي. ښکلي مدرسه مو ده، ښکلي سبقونه دي، جواهر القرآن په نوم ښکلي درسونه دي، جواهر القرآن په نوم ښکلي درسونه دي. دا یو اسلامي مرکز دلته مونږ قرآن وایو، دا یو اسلامي مرکز دلته مونږ قرآن وایو، دا محمدي مرکز دلته مونږ قرآن وایو. بل د ملفوظه کتاب ښکلي حدیثونه دي، جواهر القرآن په نوم ښکلي درسونه دي، جواهر القرآن په نوم ښکلي درسونه دي. دا ماشومان یو ورځ به ښکلي حافظان جوړ شي، دا ماشومان یو ورځ به ښکلي قاریان جوړ شي، دا ماشومان یو ورځ به ښکلي مفتیان جوړ شي. دا مې په زړګي باندې ډېر زیات. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو دغه قرآن مجیدونه دي، هغې مدرسې ته رالي. مدرسه جواهر القرآن څښاکوټ بازار کې ده، پاټک جومات باندې هم مشهور دی. دغه مدرسې قاري صاحب قاري سهیل او قاري غلام الله صاحب را سره ناست دی. نو غلام الله صاحب دغه قرآن مجیدونه او نور تاسو سره د وړو تعداد ډېر دی او واړه مونږ ولیدل چې ډېر تنګ ناست دي. نو د دې څه لارې ایستی شئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو مونږ ستاسو خصوصي طور باندې شکریا ادا کوو چې یاره تاسو په دې دومره مصروف او دغه وخت کې د یو مدرسې د ترقۍ دپاره یو سوچ وکړو او دومره وخت هم ورکړو. بیا تاسو داسې یو تعاون وکړو چې یاره دې وړو لم دې طلباو لم دا قرآنونه راوړل، ډېر مشکور یو. او د الله نه دعا ده چې الله دې داسې خلک نور هم پیدا کړي چې یاره د هغوی په زړه کې د دې مدارسو دپاره داسې یو درد دي چې یاره دې کې دا طلبا سبق وایي، دوی دپاره ځای صحیح شي، دوی ته قرآن میلاو شي، دوی ته چې څه ضرورت دي چې هغه پوره شي. نو زمونږ مدرسه کې الحمدلله لکه د دې د 2004 نه باقاعده دې ابتدا شوې ده او هغې وخت نه دې له شکل ورکړی شوی د مدرسې د اوسه پورې الحمدلله زموږ سره تقریبا 308 طلبا چې دي هغه زموږ سره رجسټرډ دي، لکه ټوله ډیټه د هغې موجود ده. داسې نور هم ډېر طلبا دي چې هغه پکې بعضې داخل نه دي، تعداد ډېر زیات دی.
او تاسو هم لیدل هر یو چت چې دی هغه الحمدلله ښه پوره برفور ډک دی طلباو نه. زموږ انشاءالله آینده کوشش دا دی چې یاره دې باندې بل یو چت جوړ کړو نو په هغې کې به دې طلباو ته سهولت شي، ځکه موږ سره تعداد ډېر زیات دی، طلبا به لږ کولاو کولاون کینی او نور به هم سبق یادولو کې هغې ته اسانتیا وي. نو د الله په در کې خو لکه موږ نه امید نه یو څه کمی نشته، انشاءالله الله به داسې خلک پیدا کړي چې هغه به یاره موږ سره باقي دا تعاون وکړي، دا چت په جوړ هم شي څنګه چې دا نور جومات جوړ شي داسې به دا هم جوړ شي. نو زموږ دغه کوشش دی دغه زیات لکه زیات موږ ته غټه مسله دغه ده چې یاره موږ سره لږ ځای نور هم وی چې یاره دا طلباو ته لږ اساني شوې. نو ډېره مننه به یاره تاسو هم لکه الحمدلله خپل کوشش وکړو، آینده به م انشاءالله کوئ، دا امید دی ستاسو نه انشاءالله دا به کوئ. الله دې اجر درکړي، جزاکم الله خیر. مینوالو په دې مدرسه کې هر کال 240 کسان چې د هغوی دستربندي د ترجمې والے دي، شپږ حفظ والے دي، داسې څه ډېر پکې ناظري والے دي او د هغوی به دستربندي انشاءالله څه کال به دا د 28 کسانو زموږ په مدرسه کې یا 30 کسان تقریبا دي د هغوی دستربندي وشي. او هر کال الحمدلله ډېر طلبا چې دي هغه د دې نه فارغېږي. نو څه کال هم د 11 فروری د بروز جمعرات ماسپښین مانځه نه پس به انشاءالله زموږ دستربندي به کې طلباو ته دستربندي کېږي، ختم به ورته کېږي. نو زما خواهش هم دا دی او دا زموږ دعوت هم دا دی چې یاره ټول ملګري دې ته حاضر شي، ډېر د برکت او د دعا موقع ده. نو په کار ده چې هر ملګری په خپل هم راشي، ځان سره نور کسان هم راولي، د طلباو به هم حوصله افزایي وشي او د عام خلکو ته به هم د دې هغه ثواب او اجر او برکات چې د هغه به دوی هم حاصل کړي انشاءالله. ټول به حاضرېږو. مینوالو بس دغه خبرې وي، قاري صاحب دي تاسو په مخ کې دي، ستاسو خبرې واورېدې، ډېره مننه د الله په امان.